له افغان غږ نشراتي ادارې څخه د نن یکشنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دغه وزارت د نړیوال سازمانونو مشر او ویاند عبدالقهار بلخي د اسلامي همکاریو سازمان په رسمي بلنه د دغه سازمان په 15مه سرمشریزه کې ګډون کړی. د اسلامي امارت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې بدخشان کې د کوکنارو له منځه وړلو د بهیر او په وړاندې د پیښو ستونزو د څېړنې لپاره د ریاست الوزرا محترم مقام له لوري د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی. د ښاغلي مجاهد په وینا د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې په ټول هیواد کې د کوکنارو د کښت مخنیوی روان دی او هیڅ سیمه له دې حکم څخه مستثنا نه دی. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور د کونړ ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې د ګمبیري د اوبو لګولو او برېښنا د تولید بند له سیمې څخه لیدنه کړې. کابل کې د ترکیې سفیر جنګ اونال د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر مولوي امیر خان متکي سره په لیدنه کې ویلي چې ترکیش هوایي شرکت به نږدې راتلونکي کې کابل ته خپلې الوتنې بیا پیل کړي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د دې وزارت د سرپرست ملا عبداللطیف منصور له لوري د ننګرهار ولایت په بالاکوټ ولسوالۍ کې د سربند کانال او د اوبو ذخیره کولو یو عام المنفعه پروژه ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. د اسلامي امارت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد وایي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري کندهار کې د کاري فرصتونو رامنځته کولو غونډه جوړه شوې. په کندوز کې د ګچ کارخونو مسؤلین وایي چې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته یې تولیدات زیات شوي او د کارخونو په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند د پاسپورت مدیریت تیر 1402 هجري لمریز کال کې 40,646 ټوکه پاسپورتونه ویشلي دي. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د دغه وزارت د سرپرست او یو شمېر رئیسانو په شتون کې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ 1500 ټنه سرپنټین د دعوتطلبۍ له لارې د 8 میلیونه او 500 زره افغانیو په ارزښت وپلورل شول. او په وروستي خبر کې به واورئ د ازبکستان د ترانسپورت وزارت مرستیال وایي چې د افغان ټرانس د اوسپنې پټلۍ پروژه به تر 2029 میلادي کال پورې بشپړه شي. د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظري وایي چې د دغې پروژې د بشپړېدو سره به افغانستان د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ د وصل ټکی وګرځي.